نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن مونږ په دې درس کې د اودس ماتونکي سیزونه ذکر کوو. دیتا نواقض وضو هم وایي او مفسدات وضو هم وایي، یعنی هغه سیزونه چې په هغې سره اودس ماتیږي. هغه نه دي. لومبی اودس ماتول، رکوټ اودس ماتول یا غټ اودس ماتول. دویم نمبر د هوا خارجیدل. دریم نمبر وینا نو یا پیپ د خپل ځای نه روزي او حرکت وکي. څلورم نمبر په ډکه خوله باندې الټی کول، خې کول. پنځم نمبر بېهوشه کېدل. شپږم نمبر لیونی کېدل. اووم نمبر نشه کېدل. اتم نمبر اوده کېدل. په خوب سره هم اودس ماتیږي. او نهم نمبر یو بالغ انسان په ویښه باندې په مونځ کې په زوره خندېدل. دا 9 څیزونه دي چې په دې سره اودس ماتیږي. د ټولو نه لومبي مونږ وویلې غټ اودس ماتول یا رکوټي اودس ماتول، یعنی قضای حاجت کول، واشروم استعمالول، دې سره هم اودس ماتیږي. دویم نمبر د هوا خارجیدل. او دریم نمبر وینا خې، وینا نو یا پیپ. وینا نو یا پیپ یا د بدن نه بل یو داسې څیز روزي او هغه د خپل ځای نه حرکت وکي. په دې سره هم اودس ماتیږي. کله کله خلک پوښتنه کوي چې زما خوله وینې شوله، نو په دې سره زما اودس مات دی که مات نه دی؟ نو جواب یې دا دی، یو انسان توکاڼې وتوکي، خولې وینې شوي، توکاڼې دي وتوکي. که د وینې مقدار زیاتو او د توکاڼو مقدار کمو نو بیا اودس مات دی. او که د توکاڼو مقدار ډیرو او د وینې مقدار کمو نو اودس نه دی مات. البته احتیاط په دې کې بیا پکار دی. که څه مشکل نه وي نو اودس دوباره کول پکار دی. بل مونږ وویلې په ډکه خوله باندې خې کول. په ډکه خوله باندې خې کول دې ته وایي چې یو انسان ته خې راشي، الټی راشي او دې د هغې کنټرول نشي کولی، یا کنټرول خو وکړي خو هغه ډېر په تکلیف سره د خوله بنده کړي وي، نو دا په ډکه خوله باندې خې کول دي. یا دویم نمبر یو انسان دی هغه ته بار بار لږې لږې الټی راځي، لږې لږې الټی راځي، بار بار ورته راشي. نو دی به بیا خپله دا نتیجه وباسي، خپل سوچ فکر به کوي چې دا لږې لږې الټی آیا د دې نه دومره مقدار جوړیږي چې دې سره خوله ډکیږي؟ که دا لږو لږو الټو سره هم خوله ډکېدله د ده د ګمان مطابق، د ده د رای او د سوچ مطابق، نو بیا اودس مات دی. او که نه د ده د سوچ مطابق، د فکر مطابق په هغې سره خوله نه ډکېدله نو بیا اودس په داسې لږو لږو الټو سره نه ماتیږي. بل مونږ وویلې بېهوشه کېدل. انسان بېهوشه شي نو دته د خپل ځان پته نه لګېږي، یا لیونی شي دته د ځان پته نه لګېږي، یا دې نشه شي نو هم ورته پته نه لګېږي. نو د دې وجې نه په لیوني کېدو سره، بېهوشه کېدو سره، یا دومره نشه چې دته د خپل ځان اندازه نه کېږي، په دې څیزونو سره هم اودس ماتیږي. بعضې خلک دا پوښتنه کوي چې په نسوارو سره یا په سیګرټو سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي؟ نو جواب دا دی چې په نسوارو سره یا په سیګرټ څکلو سره اودس نه ماتیږي. البته دومره ده چې په دې سره د خولې نه بیا یو بد بوځي او دا بد بو د خولې نه تلل دا الله جل شانه ته ناخوښه دي، فرښتو ته تکلیف رسیږي. نو د نسوارو اچولو نه وروستو، د سیګرټو څکلو نه وروستو خوله پاکول پکار دي، پورا وینځل پکار دي، برش کول پکار دي، مسواک کول پکار دي چې د دې دا بد بو دا ختم شي.
مونږ وویلې نشه کېدلو سره هم اودس ماتیږي. داسې نشه چې هغې کې انسان ته داسې احساس نه کېږي چې آیا د ده د بدن نه څه خارج شول یا خارج نه شول، څوک راغلل څوک لاړل، ده ته د دې څیز پهچان نه کېږي. نو دومره قدرې نشې سره هم اودس ماتیږي. بل مونږ وویلې چې اوده کېدلو سره هم اودس ماتیږي. نو که یو انسان هغه نارمل طریقې سره اوده شي یا په ډډه باندې اوده شي نو په دې سره اودس ماتیږي. خو که چېرې بالفرض دی د حساب نیغ ناست وي، په ناسته باندې دی اوده شي، یا دی د حساب ناست دی او مطلب څه ته د حساب سر ایښودی دی او دی په دې طریقې سره اوده دی نو په دې سره اودس نه ماتیږي. ځکه چې په داسې حالت کې انسان ناست وي نو د ده د شا لاندې لګېدلې وي، د هوا خارجېدو امکان نه وي، د دې وجې نه اودس نه ماتیږي. البته که د کم یو څیز ته ډډه والې ده، داسې اوده دی او ډډه یې وهلې ده، که هغه څیز ته لرې کړي شي نو دی راپروزي، دی حرکت وکړي، نو بیا په داسې قدرې خوب سره هم اودس ماتیږي. ځکه ماتیږي چې دا د دې نښه ده چې د ده په اندامونو کې نرموالی راغلی دی، استرخا د مفاصلو راغلی ده، نو په دې سره هم اودس ماتیږي. یو بل څیز مونږ وویلې چې په مانځه کې په زوره خندېدلو، په دې زوره خندېدلو نه مطلب دا دی چې دی هغه په بړک بړک وخاندي، قهقهه ولګوي، نو په قهقهه لګولو سره هم اودس ماتیږي. خو دا د داسې کس چې هغه بالغ وي او بیدار وي او ورسره چې کوم دی د رکوع سجدې والا مونځ وي، په هغې کې قهقهه ولګوي نو د هغه اودس ماتیږي. که بالفرض د جنازې په مونځ کې قهقهه ولګوي نو په دې سره اودس نه ماتیږي. نو به هر حال د رکوع سجدې والا په مونځ کې قهقهه لګولو سره اودس ماتیږي. دا نواقض وضو دي، دا 9 څیزونه چې په دې سره اودس ماتیږي. د ټول نه ډومبې غټ اودس ماتې کول یا رکوټي اودس ماتول، دویم نمبر د هوا خارجېدل، دریم نمبر خې کول په ډکه خوله باندې، څلورم نمبر وینا نو پیپ راوتل او د خپل ځای نه حرکت کول، پنځم نمبر بېهوشه کېدل، شپږم نمبر لیونی کېدل، اووم نمبر نشه کېدل، اتم نمبر اوده کېدل او نهم نمبر د بالغ انسان د رکوع سجدې والا په مونځ کې په زوره په کړس کړس خندېدل. دا 8 څیزونه دي چې په دې سره اودس ماتیږي. الله جل شانه دې موږ ټولو ته د نیکو اعمالو کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.